سلامونه او مینه ټولو خویندرونو ته قدرمنو څوک چې د ځان د کورنۍ د خپلوانو د خپل قام د ملت او خاورې په کار رانشي په آبادۍ فکر ونه کاندي په غمې غمجن په خوشحالۍ خوشحاله نشي په ملت په جوړونکو څوک چې آبادۍ او څوک چې د وطن او د قام دوستان وي د هغوی ملاتړ ونه کړي او د دښمنانو یې خلاف نشي په مخکې ونه درېږي د انسان نه خپل انسانیت قبول کړی دی نه اسلامیت قبول کړی دی دی درواغجن دی دی د نړۍ بدترین انسان دی په هیر مو نشي موږ او تاسې باندې خدای پاک د خپلو کورونو د خپلې خاورې د خپل ملت آبادي داسې فرض کړې لکه څنګه چې مونځ دی روژه ده زکات دی او حج دی عزیزانو نن چې موږ خراب یو د دې په خاطر خراب یو چې زمونږ خاوره در په در ده زمونږ قام در په در دی موږ په اصل کې د خدای پاک امر نه دی منلی چې موږ او تاسې د خپل ځان دښمن ته دښمن ووایو د خپلې کورنۍ دښمن ته دښمن ووایو د خپل مال او د کور دښمن ته دښمن ووایو او دوست ته دوست ووایو څوک چې زموږ خاوره ورانوي هغه زموږ دښمن دی هغه دښمن وشمیرو او په مقابل کې ودرېږو او څوک چې آبادۍ هغه زموږ دوستان دي د هغوی ملاتړ وکړو موږ په دې شیانو باندې نه پوهېږو موږ دا فکر کوو چې زما شخصي تاسو خو په دې باندې حتماً پوهېږئ چې یو انفرادي اعمال دي یو اجتماعي اعمال دي تر څو پورې چې اعمال اجتماعي نشي نیک اعمال خایم همدغسې تر څو پورې چې زمونږ او ستاسو فکر زمونږ او ستاسو ملي شتمنۍ زمونږ او ستاسو ملي ګټې زمونږ او تاسو همه پوهاوی یعنی ټول په دې باندې پوه شو که چېرته زمونږ خاوره زمونږ وطن آباد وي موږ به آباد یو او که دا وران وي موږ به ورسره وران یو زمونږ کورونه به وران وي دا فکر د موږ نه ډېر کلونه وشو وتلی دی دا به جوړېدل غواړي عزیزانو موږ او تاسې باید لاسونه سره یو کړو ځانونه وژغورو خپل خپلوان وژغورو خپل ملت خپل قام وژغورو نو څه به کېږي بیا به نو کار جوړېږي ملي ګټو ته به ژمن کېږو خپلې شخصي ګټې به په ملي ګټو باندې قربانو تر څو پورې چې زمونږ خاوره آباده شي د ملت ګټې وساتو بیا نو موږ په خپل آبادېږو او که موږ او تاسې ووایو چې نه زه به آباد شم زما د کور نه د باندې کور د وراني سړکونه د وراني کوڅې او باغونه د وراني وطن کې د اور بلي او زه به دننه وساتل شم دا ځان پورې خندل دي دا د ناپوهۍ حد دی چې موږ او تاسې کړی عزیزانو لاسونه سره ورکئ په خپل ځان او په خپلې کورنۍ او په خپل ملت او په خپلې خاورې رحم وکړئ تر څو خدای پاک په موږ او تاسې باندې رحم وکړي او زموږ او ستاسې دنیا او آخرت آباد کا الله مو ښاد و آباد لره ژوندي اوسئ تل یو اوسئ په یووالي کې مو ژوند دی په یووالي کې مو د دنیا او آخرت ګټې خوندي دي السلام علیکم ورحمت